درود شریف ہوئی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چیو مسلمان پخپل اہل بانی خرچو کی او داس حال کی چی دے طالب د ثوابی خپل قربانی او معشومان بانی خرچو کی او مقصد د ثواب طلبی دا اللہ رضای مقصد وی نو اگر کدا خرچه د پخپل قربانی دا خدا د پار صدقه دا او دی بل حدیث کی دی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل انک لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت علیها حتی ما تجعل فی امرأتک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل کہ اے سعدہ یقیناً تو ہرگز یو نفقہ نور کے نہ خرچ کے یو نفقہ چې پاغه سره د الله پاک رضا طلب کې مگر تا ته پاغه اجر ملاويږي کم یو خرچه چې د الله پاک د رضا د پاره خرچ کې نه پاغه تا ته اجر ملاويږي تر دې پوری چې کم انوړی د خپل بیبي خلکیږي دی او خپل بیبي او ماشومان ولور کې نو پدیم الله پاک تعالی اجر او ثواب درکړي دا خود احادیثو لفظی معنی وا د دې دوالو احادیثو وضاحت څه ده دا پیر حدیث تا ده حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چیو مسلمان خرچو کې پخپلا حال باندې سړی خواسم خرچه کوي خپل کور ته ترکاری راوړي او غوړی او چې او چینی ولا راوړي خود دې لحاظونه کی چې دا زما کور دی او زما بچی دی بلکې دې د پاره راوړي چې الله پاک مال اجر او ثواب راکړي نو حضور فرمایل د پکې نیت صحیح شو نو دی باندې الله پاک دته اجر او ثواب ورکړي او غبل حدیث کې سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمای وی حضور راتو فرمایل ته چې کوم خرچه کې او ستا پاغي کې مقصد د الله پاک رضای چې الله پاک را ناراضي شي نو تا ته اجر ملاوي تر دې پورې چې خپل زنانه ته یو نوړی خله کې ورکې نو پاغي بم تا ته اجر او ثواب ملاويږي دا د دې دواړو روایتو خلاصه منګه او تاسو ته پکې څه مسله منګه او تاسو ته لویه مسله پکې یو ده دې ته خیال کوئ د صدقې طاقت منګو تاسو ته الله پاک خای او د الله پیغمبر راته خای
د دنیا چې څومره اعمال دي نه پاغه کې شرط لګېدلې که څوک مونږ کوي چې خېټه کې حرام وي نو دته اجر نه ملاوي ټیک د ذمه فارغه ده خو اجر او ثواب ورته نه ملاوي یا یو سړی روزه نیسي او مقصود ریای اجر ورته نه ملاوي ټیک د ذمه فارغ شو دغه رنګ حج او دغه رنګ زکات واحد صدقه ده چې دا بغیر شرط الله پاک قبلې ګوره دا به دماغ کې یاد ساتي سلور سيزونه دي په اسلام کې چې د دې یو ټیم منع نه دراغله د دې یو ټیم نه دی معلوم نمبر 1 د الله پاک ذکر کول د الله یادول د دې هیڅ ټیم کې منع نه دراغله کو د سماعتي تناستی الله بیاده خضره کې د ذکر پابندی نشته کولاړي الله بیاده کناستی الله بیاده کملاستی الله بیاده که خبري چا سره کې الله بیاده کو د کېږي الله بیاده کله خوب نه پاسيږي الله بیاد پزورم الله پاک یاد او په پټم الله یاد او ک بیمارو یا یو سړی ودو بیا چغې مو او کدا تکلیف خلکو ته نو بیا په زور یاد او کنا خلکو ته تکلیف او بیمارو یا یو سړی وده ده یا داسې خلک دی چې هغه استا ذکر ته وګ نګدي بیا خاموش افضل له موقع ته بګورن نو د ذکر پابندی یو ټیم کې نشته نمبر 2 په نبی له صلوات و سلام باندې درود ویل دا ار ټیم ویلش په ولاړو په ناستا په ملاستا ولید الله پاک د احسانات و نبات زمونږ استاد د خوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احسانات په امت ډیر دي ډیر خلک کوئی پروانه درود شریف مو دا صحیح مسئله نه ده پروانم درود شریف وایا کاو دستویم درود شریف وایا کاو دست نوی درود شریف وایا څومره ډیر وینو خدا امام زکریا رحمه الله فضائل درود کې یو خیسته واقعم ذکر کړی ده او هغه د دې خبرې دلیل دی چې پروانه درود شریف دا ویل جایز دی او ان شاء الله چې موقع رااله نو په دې درته بیا بحث کوم هغه کیسه وګړه د نو وې مینه نو د درود شریف پابندی بالکل نشته دو شو نمبر 3 دعا سټیم الله پاک نه غواړي او څو غواړي نو غواړي د دعا پابندی بالکل نشته سټیم چې دعا غواړي بس وا غواړي او سچ د الله نه غواړي نو غواړي الله پاک زمونږ دی او مونږ د الله یو بس غواړي بعض صورتونو کې په خله باندې به دعا نه غواړي لکه امام چې په خطبه وایي کنه د جمعې پورس په خله مو زړه کې وایي یا د فرض او د سنت په منځ کې دعا مغواړه اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذل جلال و اکرام خزړه کې ویلې چې یا الله تمام خیرونه را لراک نو بعض مواقعو کې په خله باندې دعا دا او بعض مواقعو کې پزړه خو پابندی د دعا نشته وګدا کې لنډه کې صد الله حضور زکه فرمای کستا سپلې وشلې دا نو دا غي د پیان می سوالم الله پاک نه کاوه الله بدل اسباب برابر کی دا څنګه چې الله موچی دی او راکوز بشي او تا ته به وګڼډي نه الله پاک ته دعا وکیا یا الله اسباب را له مهیا کا چې څوک پیدا شي موچی پیدا شي یا یو معصوم پیدا شي چې دار له موچی ته اوس کو به وګڼډي الله بدل اسباب برابر نو د دعا پابندی نشته ښا او نمبر 4 د صدقې پابندی نشته می حلاله هم ټیک ده
او که یو کجوره ورکې نو هم ټیک ده، کټوله کجوره نشي ورکوله، یو کجوره نیمه کا هغه ولا ورک. نو صدقه هر چاته ورکولې شي او هر قسمه صدقه کولې شي، تر دې پورې چې صدقه کافر لم ورکولې شي. ګوره مسلمان خو پرېدا کته کافر له صدقه ورکې چې دا د الله بنده دی، ټیک ده کافر دی، هغه د خدای معامله ده، ورکولې شي. لګ یو کډیر یو که هر څوک پلار دی او زوی دی ګور دی، حدیثو کې بیبي راغله د خپل الله غله. نو د سلور سيزونو پابندي نشته ګوره، او په اسلام کې ډیر د ثواب والا سیس دا سلور دی ګوره. ذکر کې نو الله پاک د لډیر اجر درک، الله دې په خپل ملائکو سره یاد. درود شریف وای یو ځلوي الله پاک در باندې لزل رحمتونه نازلای، څومره لوی خبره ده. او دعا کې نو الله پاک د حاجات پوره کوي، الله دې خوشاله کوي. مونږ او تاسو انسان چې یو انسان د بل انسان نه سوال کوي نو خپکی، او حضور فرمایي څوک چې د الله نه سوال نه کوي نو خپکی. معنی ولې سوال نه کوي؟ الله وایي چې ما پیدا کړی ای دعا لا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. یعنی کدا دعاګانې تاسو مانه نه غوښته، الله وایي ما د سره پیدا کولې نه، ما تاسو پروا نه ساتله. نو سلور سيزونو پابندي او ثواب هم پدې کې ډېر دی. ګوره صدقه کې هم ثواب ډېر، دغه وجه ده ښا چې داسې ډلې پیدا شو چې دې سلورو نه مونږ او تاسو منې کوي. او دا د شیطان پروګرام دی ښا چې دا سلور سيزونو کې خو مسلمان ته ډېر اجر دی، د الله په ذکر کې ډېر اجر دی، په درود شریف کې ډېر اجر دی، او په دعا کې ډېر اجر دی، او په صدقه کې ډېر اجر دی. ثواب پکې سیوا دی، مړی ته ثواب بخي، ژوندی ته بخي، پلار ته بخي، مور ته بخي، پردی ته بخي، لګ بخي، ډېر بخي. نو دا پروګرام شیطان شروع کا، دا سړلې پیدا کړ چې مونږ او تاسو د دې سلور نه ګورې منی کوي. تا ته وې ذکر مکوا، پزور ذکر مکوا. نو پزور ذکر چې تا د ورځې 3 کرته 10 کرته الله یادو، بس ختم. او زړه کې هم مونږ او تاسو ته اوسګار نه یو، خو په دې کار روان دي. بیا ورته زړه کې الله ما یاد کار پیرا روان دی. ګوري رو یو سیسته کټکای، او څوک به ورته وی لا اله الا الله ذکر نه دی، او څوک به وی الله ذکر نه دی، دا مفرد دی. او الله پاک فیصله د مرکبات کوي قسمه قسم. څوک به هو ذکر نه دی، نو کټنګ پکې راوست، هو ذکر نه دی، الله ذکر نه دی، لا اله الا الله ذکر نه دی. نو دی باندې کار روان، او درود شریف باندې کار روان دی. د څوکونو کې امامونو زه مخکې د ترجمه نه مخکې درود شریف ویم، نو یو کس بل ته وای مزار کې یو مولا راغله، وای بریلې دی، وی څنګه؟ وی درود شریف ډیر وای، چې درود شریف وای. مې ساده درود شریف بریلیانو کار دی. درود شریف قرآن کریم آیات ته احادیث پکې راغلي دي. نو چې څوک درود شریف وای هغه ته بریلی، اگر ک اللهم صل علی محمد و علی ال محمد دا وینم به ته بریل. کنه زما د تعالی الصلاه والسلام علیک یا رسول الله نه جائز ورته ما روا ورته ما، خو زم باز خلکو باندې بد لګینو. زما دا اختلاف نه اتفاق ډیر خوخي. زما خپل طبیعت دا دی چې ټول مسلمانان دې متحدي، ټول مسلمانان دې متفقي. زما اختلاف سره بالکل نه لګي، ترسو پورې چې اتفاق ممکن وي، زم چې ممکن اتفاق دی راشي، مسلمانان دې ټول یو قلب او یو جسد او یو روح شي. او کوم سيزونو کې چې اتفاق ممکن نه نو سبا وکړو چې نه کیږي نو سکه. نو زما دا اختلافي سيزونه ډیر خوښ نه دي.
اگر که زه په دې مشهور یم چې دا مناظره کوي او دادا کوي او دادا کوي، خو زما نظریه جدا ده. ګوره چا سره چې زه مناظره کوم ناغه سره زما اتفاق نه راځي، هغه زما د مسلک او د مذهب دشمن دی، ناغه کېدی نشي هغه سره څوک. او چې دا معمولی ټکا پوکا پکینو دا دې سره گزاره کوم، دې سره زم چې یاره اتفاق مسلمانانو کې راشي خیر دی. بس څنګه چې شکلونه مختلف دي دغه سره عادتونه مختلف دي، څنګه چې عادتونه مختلف دي دا سره رائے مختلف دي. د ټولو علماو اتفاق په یو خبره راتلې نشي، ممکن نه ده. دا معمولی خبره پسین خطل نه پکار، اتفاق ډېر خصیص دی. حتی لوسه سره اتفاق وساتینو خیر دی. بس خبره ده دی باندې الله پاک راضي کوي د مسلمانانو په منځ کې اتفاق. نو زه په دې معمولی سيزونو باندې چا سره ان خلم نظم بس خیر ده، خیر ده. بس یو جمعات کې وابي نه پرېدم، دا ما د جمعې پورزم ویډیو بیم وابي نه پرېد. د وابیانو سره زمونږ اتفاق ممکن نه ده. هغه زمونږ مذهب او زمونږ دین ته کنځلې کوي. تاسو خبري صحابه ته کنځلې کوي، صحابه ته بد وای، دا الله د نبی خادمانو ته غلط خلق وای. نو دا دای سړی سره بزس اتفاق وکم. نو تاسو د پاره جمعات کې نه پرېدم، بیا به تاسو وای چې دام یو منځ دی. ګوره او تاسو خو ماشاءالله نه اړای خدا زمونږ دا کشران چې دی لاندې طبقه دی بو جمعات کې ساړی راغله او لاسونه پورته کول دا منځ وی په اسلام کې نو زکه کوي. نو زه حتی لوسه ان شاء الله چې څومره ژوندې ما او کوشش می نو زه دا سیز نه پرېدم. دا تاسو را باندې حق دی. یو خدا واستاسو په ملګرتیام کې ګوره سره به ماول نه پرېدي. دا زمونږ مسلک او زمونږ دین دی، په دې به خپکیو. نو زمونږ خیسته عقیده ده او معمولی ټکه پوکه صورتونه دی ویل او کو ده نه خیر ده. بس که څوک صورتونه وای او کنه وای هیڅ خبره نه ده، نمشته وسره لانجا. نو دا معمولی ټکه پوکا دا دې سره گزاره کو تر څو پورې چې اتفاق ممکن نو خیر. چوری دی وکړه چوری دی ونه کړه بس ټیک ده، چې چا چوری وکړه هم ټیک ده او کچا ونه کړه هم ټیک ده. بس څه دومره لویه مسله نه ده. دعا غوته د خپل کړي په بانک یا نه بس ټیک ده، کچا خپل کړي هم صحیح ده، کچا خپل نه کړي هم صحیح. اتفاق چې څومره پورې ممکن وي په کار داده چې سړی په اتفاق خوشاله شي. خان الله پاک دې زمونږ او تاسو دا ټول کله متفق او متحد وساتي. زما اختلاف خوښ نه خپل، اگر که زه غلط مشهور يم خدا سي زما خوښ نه. تاسو بچرتم زما په تقریر کې اختلافي مسله وانه ور او نو څوک داسې ریکارډ زما خودلی شي. زه کوشش کوم چې زمونږ او تاسو کله دې متفق وي. خان نو د سلورو سيزونو کې داسې ډلې وروتې مونږ د سلورو سيزونو کې خو ثواب ډیر دی. نو دې کې را لکټه کټینګونه وکړه، دا باندې کې دا باندې کې دا باندې کې تا ته وای سنتو نه پس دعا باندې کې مونږ ټیک ته نکو فرض نه پس کو کدی وکړه کدی ونه کړه. د دې څه مقصد دی؟ کم یو کړه او کم یو نه کړه. نبی له سلام د فرض نه پس دعا کړې ده نه، د سنتو نه پس دعا کړي نه. نو څوک هر وخت دعا کوا دا پکې نشته چې د فرض نه پس او د سنتو نه پس. نو چې هر وخت دعا کوما نو د روټۍ نه پس نه روټۍ نه پس چې دعا کې لاس بنه پورته کی نو د روټۍ نه پس هم نشته او د فرض نه پس هم نشته او د سنتو نه پس هم نشته او د جنازې نه بعد هم نشته او د ختم نه بعد نشته. نو سټ هم د یار نو دا اسی یو گیم دی، یو چل دی. بس دا دعا سیس ختمی بس. حالان کې دعا کې خورر ثوابونه دي او د مسلمانانو په کې ډېر خیرونه دي. نو دا سیز را روان دی رور. دغه رنګ صدقاتو کې کار روان دی. قسم دې که تاسو دا سړی پیدا کړئ چې هغه په ټي وي ردو کې چې ټي وي رونو ګناه ده. تاسو دا سړی لیدلې دا سه کتاب به پیدا نه کی چې پټي وی رد کړي. اوس یو چالي کله ده سو کم داسې نه وي چې غیبت ناروا ده، کینه ناروا ده، جګړه مکوي، پولی یو بل موهای، د مسلمانان فصلونه مخربوي،
یو بل تسپک مګورئ نارورا دا سيزونه ټول روا دي خو صدقه نه روا ده او موږ به د سنتو اتباع کو او موږ بدا کو او موږ بدا کو هیڅ شی نشي کوله دا د خدای پاک دین دی او د دې ذمہواری الله غسته نو زه په دې سيزونه ډېر خپه کېږم زم په کار دادې چې موږ علمي ډله علما نیکان خلق نیکی پیلاو کو نیکی خوراکو بجای د دې چې نیکی کی کټینګونه لګي زمون علما مسله کوي وی کنور راخیج نور خطو ټیم کې د سار مون مکروه ده کنه ده مکروه ده خدا عوام چې د دوار خاطر ټیم کې ګوري مونږونه کې بیا رستو تاسو د مونږ قضا راوړی نه اوس بو کم کې ما خوستن شي نو علما وای چې نور راخیږي او یو امی سره جمعه تراغه او مسکی ممنه کوا ځکه چې اوس منځو کې نو مکروه ده او چې اوس پرې دی خو نو قضا به کې بیا قضا نه وروړي ګوري نو دا چې زه ته بګوري الله پاک دې موږ او تاسو ټول متفق امين نو دې سلورو سيزونو کې اجر او ثواب ډیر زیات ته د صدقې طاقت اسلام او دین خی ګوري او دومره زبردست سیز ده چې په کم سیز کې د نیت د صدقې او کې صدقه جوړي صدقه جوړي او صدقه څوک کوي چې څوک د الله پاک د رضا په طلب کې رواني دې کې بد الله رضای 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 د صدقې روح د الله پاک رضا ده غوري او دې کتاب لیکلی د دې دواړو روایت یو نچوړو یو ډېر زبردست خبره کړي زما خوښه شوه هغه وی ګوره د الله پاک د رضا طلب دومره بهترین چیز ده یو سړی چې خپل ماشومان له ترکاری وروړي اسې به وروړي کنه به وروړي دې کې غرض شته کې نشته مونږ او تاسو سار وختي ترکاری وروړو او غوخه وروړو نو مونږ او تاسو پکې غرض شته کې نشته غرض پکې شته کنه زمونږ او تاسو بچی دي کور والا دی بخوري او کستا خوغه یو کدي خوخه نه وروړي با دې کې غرض پروت ته یا یو سړی خپل ماشوم لپ خله کې روټای ورکای دې کې غرض پروت ته یا خپل بیبي ته روټای ورکای دې کې غرض پروت ته دا سيزونو ټول د اغراض ولاندې دي یا جامع ورته کې دې کې ستا غرض ده یا ولا کور کې آبادی ولا جوړې دې کې ستا غرض ده خو چې دی غرضی سیس کې د الله پاک رضا طلب کې الله پاک ستا ظاهری خرچه سره د غرض نه الله پاک اغینه صدقه جوړي سبحان الله ګورې دی یو بل مسله کړي د اغه ته بسوچ کوي ماشوم ته چې ته خپل ماشومان له ترکاری وروړي جامع ورته کې پیزار ورته لغرض پکې ده سره د غرض چې تا پکې د الله پاک رضا شامل کړه نو د دې ټول عمل نه د الله رضا نه جوړيږي ولې ستا پکې غرض نه ده خو صحیح پکې د الله د رضا را او دی لګي حصے د برکتا الله پاک ستا ټول خرچه په صدقه کې حساب کړه د دین یو مسله رو باسي وی چې سړی په مور او پلار خرچه کوي یو زوی په مور او پلار خرچه کوي دی کې ګورې د داړو غرض نشته مور او پلار باندې خرچه کوي دی کې د غرض نشته مور او پلار چې بوډاګان شي د سړی ته طبيعت راغون شي مور او پلار چې ځوانانی کار ولا کوي پیسې ولا غټي په بچو ډیر ګرانی خو چې مور او پلار بوډاګان کیږي نو د بچو ته زړه راغونډي او د مور او پلار زړه نرميږي او نری کیږي هغه نری کیږي نو دا علما د دې حدیث نه یو مسله رو باسي وی ګورا چې څوک خپل بیبي ته نوړی ورکی سره د دینه چې دی کې غرض پروت ته خپل ماشومان ته نوړی خله کې ورکی سره د دینه چې دی کې غرض پروت ته او دی لګي معمولی د الله پاک پر رضا پکې شامل شو اگر ټول عمل نه صدقه جوړ شو نو چې یو سړی داسې عمل مور او پلار سره وکي نو هغه ته په طریقه اولا اجر او ثواب ملوي
د مور او پلار ډیر لوی قدر دی ګوره. او دې خبر ته ځکه زور ورکوم چې مونږ او تاسو د خپل مور او پلار قدر نه کوو، د هغې احترام نه ساتو. حضرت موسی علیہ السلام الله پاک ته سوال وکړ، یا الله ما سره خو به جنت کې څوک ګاونډي وي کنه؟ الله فرمایل وی څوک بھائی؟ موسی علیہ السلام ته الله فرمایل بازار تلاش او فلانی چوک کې یو قصاب دی او هغه قصاب به تا سره په جنت کې ګاونډي وي. حیران شو چې قصاب خو ګاونډي نه وي. حیران شو. سلور کسبونه شریعت ډیر خوښای نه د سینه شو ټول خلک غلط دي. ګوره زما د خبرې دا مقصد نه دی، خو سلور حلال کسبونه داسې دي چې شریعت د هغې سره مینه نه کوي. وی که د دې نه نور کسبونه وي نو ښه خبره ده. یو قصابي ده، شریعت وایي که بل کار درته ملاوېدو نو دا خیر دی، دا مه کوه. او دویم نمبر زرګري ده، دریم نمبر جولاتوب دی، سلورم نمبر نیتوب دی. دا سلور سیزونه حلال کسبونه دي، عذاب ګناه پکې نشته. خود دې کسبونو والا نه دا کسبونه داسې دي چې د دوی نه ګناه کیږي. ګوره زرګر ټکه پوکه کوي که نه کوي؟ ته بوله سونا یو سی او د توبه دا 3 تولې او کور ته راوړه واپس، یاره پیسې مې پکار دي صبر وکړه. چې وی تلي هغه 2 تولې ولې وی دې کې یو توله خو خیره وه، دا ما چې ټانکې مانکې لګولې نو دا به تې وسوباس چل کوي که نه کوي؟ نو د دې داسې نه چې دا کسبونه غلط دي، د دې کسبګر کوي غلطي او داسې نه وي. ټیک د سر سنت دله برابرۍ خو ګیرې هم خرای که نه؟ نو ګوره ګناه تې کېږي که نه کېږي؟ ګناه تې کېږي. او دغه رنګې قصاب داسې نه چې قصابي ذاتي طور باندې غلطه ده، نه هغه د قصاب دی او موسی علیہ السلام سره ګاونډي دی. خو قصاب سړی چې دی هغه نه غلطي کېږي. د مخکې اډو کې دغه کې اچولي او ته چې ورشي بس اتلې موچته یې ښکاري نه. او دغه رنګې جولا اوس خو میلونه دي او مخکې ما په خپله دا صادر والا جولا لیدلې، دا ټول خوځي. نو چې دومره دا دماغ وشړه کېږي روشړه کېږي نو دې سره سړی قمقل شي. مونږ تاسو نه وایي دا جولا. نو موسی علیہ السلام وی چې دا قصاب به ما سره څنګه جنت کې وي؟ نو ورغی. دلیل خلکو خو عجیبه سوچونه. نو قصاب سره موسی علیہ السلام کېناستې، د خو ال ورته نه وای. ماښام شو، دی غوښه خرڅوي خو چې کوم ځای کې سره تیکوي که نه ښایسته، نو لږه ترې راکټ کړي او وروستو تال یې اچولی دی نو پای کې واچوي کاسه ماسه ورسره او بیا لږه لږه راکړ. به دغه یو عمل پکې دا ویني او د مونځ ټایم چې راشي بس لاړ شي صرف مونځو کې او واپس راځي. مونځونه هم ډېرو 50 مونځونه چې ماښام چې نو موسی علیہ السلام ورسره لاړ. وی زه ستا میلمه یم. وی ټیک ده. روټۍ موټۍ پې وخوړه، څه داسې خاص عمل یې ته ونه لیده او شپه هم ورسره وکړه، تهجدو ته هم راپانسېده، څه ډېر ذکر هم نه کو. موسی علیہ السلام ورته ته پوه شوې؟ وی ولې؟ وی ټوله ورځ مې د سره تېره کړه ټوله شپه، زما پکې څه مقصد دی؟ وی څه وویم؟ وی ما الله پاک ته سوال کړی چې یا الله ما سره په جنت کې څوک ملګری کې نو تی راته ښودلی او ستا نه خو ما څه خاص عمل ونه لیده، څه خاص عمل پټ کې وی اس عمل نه کوم. وی ګوره کې به وی خدای ګواه دی چې بغیر د فرض مز نه بل څه نه کوم او دغه مزدوري کوم او زما یو بوډۍ مور ده او ټوله ورځ چې کومه غوښه مې خوښه شي نو هغه لږ راکټ او بیا ورته د شپې ماخوستن خپله پخه کړه او بیا په مور باندې وخوره او راته دعا کوي چې بچیا الله پاک دې د موسی علیہ السلام سره په جنت کې گاونډي کا. بس هغه وی ټیک ده کنه، دا د مور دعا وا. د علما وای چې تخپل بیبي له روټي ورکه او خپل اهل تما دغه وړي خرچه وړي او پاره کې د الله پاک رضا شامل کړه، حالان کې دې کې ستا اغراض دي، ستا د نفس تقاضا ده،
نو چې مور او پلار خدمتو کې او مور او پلار له روټۍ ورکې، مور او پلار له خپې چاپی کې، مور او پلار له جامعو کې، دې کې خو ستا اغراض نشته، ستا د نفس تقاضا نه ده، نو دې کې به څومره اجر او ثوابي وري. الله پاک دې موږ او تاسو نه مور او پلار خوشاله کړي. نو دې سیسته به خیال کوئ ها چې د چا مور او پلار ژوندي د هغوی ګورې قدر او احترام وکړي، او چې د چا چې وفاتي که نه نو بلان هغه چې کله مونځ کوئ هغه ته 2 رکعاته مونځ کوئ او ثواب مور او پلار ته بخئ. او ګورئ مونږ او تاسو وګوره اسانه خبره شوه، اوس خو مونږ او تاسو ته خبره ډېره اسانه شوه، مونږ او تاسو ته پیسې ډېرې ګرانې دي او ډېرې م خوښې دي، ډېرې م خوښې دي، او اوس خو خبره اسانه شوه. کور ته ترکاری راوړئ که نه راوړئ؟ راوړئ به. او کور ته به چې دی نو ترکاری راوړئ، پی به راوړئ، چای به راوړئ، چینی به راوړئ، خو چې غوړي راوړي او چای راوړي او چینی راوړي نو په هغې کې نیت د صدقې کوه چې یا الله دې په خپل اهل خورم. خو ما خو حدیث واورېدو د الله د پیغمبر، تا موږ سره یو زبردسته وعده وکړه چې څوک خپلو بچو ته خرچه راوړي او پای کې نیت د ثوابو کې هغه صدقه ګرځي، خدای د دې اجر او ثواب زما مور او پلار ته او د الله د نبی ټول امت ته وبخ. اوس خو اسانه شوه که نه؟ اوس چې اوس هم مونږ او تاسو دا پنیت باندې خو څه کېږي نه که نه؟ 1 کیلو غوښه دې راوړه، وی چې یا الله دا مې زما د مور او پلار د اجر او د ثواب د پاره، او خدایا د ثواب نیت مې کړی دی او په خپلو بچیو خورم، دم ستا بندګان دي، داسې چای او داسې چینی او داسې غوړي او داسې جامې، او که د چا مور او پلار ژوندي ګورې د مور او پلار ډېر انتهایی قدر وکوي. ګورې مور او پلار داسې نعمت دی والله که بیا ملاویږي، ګورې بیا به جاړئ، فریاد به کوئ، او د مور او پلار هغه مینه او میوه به تاسو ته نه ملاویږي. ګورې او چې څومره مور او پلار بوډاګان کېږي دومره د بچي مرتبه ګورې اوچتېږي، ښه د هغه زړه نری کېږي. یو سیو چې بازار کې والی وله را دې وړه او ورته بچیا الله پاک ته د جنت سیوان در باندې وخورئ، څومره لویه خبره ده. دا خبره ټیک ده چې مور او پلار بوډاګان شي نو دماغ یې کمزوري شي، کله کله کنځلې کوي، کله کله وال کوي، دا خبره ټیک ده، خو دې کې مزه ده که نه؟ ضرب الحبیب زبیبون، د دوست د لاس نه وهل چې دي دا د میوو د اوسکو خوړل دي. ورې ته چې ماشوم وي نو تا به چې مور او پلار ته کنځلې وکړې نو هغه به ښکل کړې، داسې وکه نه وړو